موږ پناه کوي. د نمرود دربار ته راغی سجده ونه کړه نمرود باندې جوړه شوه ښه یو خوا د نبوت دعوه کړې ده ځان ته پیغمبر وې او بل د بادشاه د مجلس د آدابو نوم نه خبر د شاهي مجلس د آدابو نوم نه خبر ما ته خو خلک سجده کوي دا سجده دی ولې ونه کړه ابراهیم علیه زه حاکم ما ته سجده ولې ونه کړه زه رب ابراهیم علیه السلام ورته وی زما رب احکم الحاکمین دی ته حاکم او زما رب احکم الحاکمین دی حاکم رب نشي کېدی زه د خپل رب نه ما سوا بل چاته سجده نه کوم. نمرود ورته وی ولې زما نه ما سوا بل رب هم شته څه وته وی او ستانه ما سوا بل رب شته هغه ذات چې دا ټول مخلوق پیدا کړی دی هغه زما رب دی هغه مال پیغمبري را کړی دا په هغه باندې ایمان راوړه. نمرود ورته وی د هغې رب چې ته کوم رب یادې د هغه صفتونه خو راته بیان کړه. ګوره د حضرت ابراهیم علیه السلام یو ظالم او جابر سره اوس مناظره ده. قرآن هغه مناظره ده او دا هغه نقل کړې ده مناظره کړې ده. نو ابراهیم علیه السلام دغه نمرود ورته وایي چې ته وایې چې زما رب احکم الحاکمین دی د خپل رب خصوصي صفتونه راته بیان که کن. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما رب هغه ذات دی چې د انور د دقې مشرق نه راوخیږي او په دې مغرب باندې غورځي دا زما رب دا زما هغه رب دی الذي یحیی و یمیت چې هغه جمدي کولم کوي او مړه کولم کوي. دی ورته وایي چې یاره ستا رب هغه رب دی چې جمدي کول او مړه کول کوي هغې ته ته رب وې نو دا صفت خو ما کې هم شته بیا خو زه هم رب شم. ځکه تا نه ما تپوس وکړه چې د هغه خپل صفت راته بیان کړه چې د هغه څه صفت دی تا ویلې جمدي کول او مړه کول کوي دا صفت ما کې هم شته زه هم بیا رب شم. ورته ته څه جمدي کول او مړه کول کې یو سړی باندې د 500 حکم و هغه به یو څو ورځې پس هغه مړ کېد وجبې هغې راوسوی ګوره دا مړ دی ځکه چې د 500 په کوټه کې پروت دی به موږ وجنه هغه ته وې ځه ته ما آزاد کړئ او په لاره باندې یو سړی روانو جلاد ته وی راوینیسه هغې رونیوی ګوره دا جمدی و په داسې قید نو پانسي پې نه وه سرتي وه وی ګوره دا دی جمدی مې مړ که مړ مې جمدی که جون مې ورله ورک. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې شیخ و خر دی خو صرف لکې نشته جمدی کول خو دې ته وایي چې دا کم دی رب مړ کړی دی دکې سا واچوه. ابراهیم علیه السلام ورته وایي زما رب هغه دی چې نور د مشرق نه راخیږي او په مغرب باندې غورځوي ځکه نه تی د مغرب نه راوخیږوه په مشرق یې وغورځوه او که ته وایې چې دا کار زه کوم نو چې ته نه وې او لا پیدا شوې نه وې نو هغې ورځ کې نور چا راخیږو. الله وی په بهت الذي کفر بس هغه سړی ناکامه شو. په هغې مجلس کې ابراهیم علیه السلام ورسره مناظره وکړه او په هغې مجلس کې پړ شو جواب ورسره بل نو نور اس ورسره نو صرف دومره به وکړو چې ابراهیم علیه السلام به وجنوس دی به موږ وجنو پس کومه طریقه به وجنو اورته به موږ دی غورځو. رونو تاسو نه تپوس کوم زموږ رب څوک ته جواب را راکړي الله من رب الله دی الله من وایو الحمدلله ټول ثنا صفت چا لره دی دا الله لره دی کم الله رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. الحمدلله الله الحمد او ثنا ده ولی الله لره حمد او ثنا وی ولی ورلوی دا نور دا غی علل دی رب العالمین ځکه زما الله رب دی ځکه ولی حمد ویم کنه. الرحمن الرحیم الله د دنیا نعمتونه ورکي د آخرت هم ورکي غټم ورکي واړم ورکي ځکه ول حمد ویم ولی الله لحمد وی مالک یوم الدین دام علت ته د یو لوی روز مالک ته ځکه ول حمد وی. رب چاته ویل کېږي تربیت کوونکي ته نو چې الله زمونږ تربیت کوونکي شو خو موږ موجود هم کړو که نه ولې ځکه ما ته وګوره چې یو شی موجود کړي دی نو تربیت یې کولی شي
نه نو تربیت به الو کې چې موجود کې نو چې الله ته دې رب وي چې الله پاک زما رب دې نو دا دې ومنله چې د عدم نه وجود ته الله راوستی ځکه چې تربیت مې کوي نو زه موجود کړی هم یم او دا دې ومنله چې تربیت مې کوي نو زما مقیم الله دې ما باقیم څوک ساتي الله ساتي چې څوک د چا تربیت کوي نو هغې مقیم هغې باقیم ساتي نو زمونږ او ستاسو رب څوک دی هغه الله دی د دنیا نظام دا په خپله باندې نشي چلیدی دا څوک چلی دا الله چلی دا الله چلی او بیا زره چا نه پیدا یم دا به نه وی چې الله به هم دا نه چا پیدا وي زه مخلوق یم الله سره دا خالق دی نو د خالق قیاس په چا باندې نه کې دا به په مخلوق باندې نه کې زمون رب الله مونږ الله پیدا کړیو الله زمون خالق او مالک دی الله سره په ذات کې شریک نه الله سره په افعالو کې شریک نه الله سره په صفاتو کې شریک نه دا زمونږ استاد سره عقیده راګوري ها عقیده بس صحیح او کلکه بساته دا د ابراهیم علیه السلام په عقیده باندې لګیا د مناظره کوي په عقیده باندې جګړه کوي زما رب څوک دی زما رب الله دی بس الله زمونږ رب دی او په هغې باندې نمرود یو طرف ته هغه ټول د هغه د وطن د بابل ښار خلک او د عراق خلک هم ورسره ولاړ دی ابراهیم علیه السلام په یک سر ورته ولاړ دی چې نه هر څه چې کې هغه وکړه زما به هم دقه دعوی چې زما رب د الله دی عقیده به کلکه ساتئ ګورئ که مونځ دې ونه که الله به دې په جهنم کې اوسوي خو جنت ته به دې الله ور داخل کړي روجه دی ونه نیوله الله به په جهنم کې اوسوي خو جنت ته به ور داخل کې اعمالو کې به در سره الله گنجایش وکړي خو چې عقیده دې ګډه وډه ده که نه نو ګورې چې عقیده ګډه وډی الله پاک بیا کافر او مشرک ګورې نه بخي کوشش به دا کې زما عقیده صحیح وي عقیده برابر د خپل علماونه او په دې باندې علما پوهېږي د خپل علماونه عقیده زده که کمزوری عقیده به نه ساته بعضی خلک د هغوی عقیده کمزوري ګډه وډه نه کمزوري عقیده دا به بالکل نه ساتي عقیده به کوشش به کې چې عقیده ستا مضبوطه نن سبا یو سړي درته دوه درې خبرې وکړې نو ګډ وډ شي نو چې تاله د مرګ په وخت کې شیطان راشي هغه سره خو بلا علم د هغې وخت کې به څه کوې خو زمونږ او ستاسو حفاظت به دې وخت کې هم څوک کوي الله به هم کوي او وروستو حفاظت به هم زمونږ څوک کوي الله به کوي ابراهیم علیه السلام هغه بوتان ورله ټوټې ټوټې کړل هغوی ته د هغوی هغه بېبسي مخوله او د هغې هغه عاجزي م ورته وښوله چې دا عاجز دی او دا بېبسه دي هېڅ وس نشته دقه رنګینونو چې کله باطل راشي د باطل مقابله به کوو دا به نه ګورو چې یاره دا باطل ډېر دی او که دا لږ دی ابراهیم علیه السلام په یوازې د ټول باطل مقابله کوي موږ هم په یوازې د باطل څه کوو د باطل به مقابله کو ابراهیم علیه السلام او د نمرود په مابین کې مناظره وشوه هغه نمرود ملامت شو هغه م بیله هغوی سره هیڅ علاج هم نو په دې باندې یریده نمرود چې هسې نه دا خلک د ابراهیم علیه السلام ملګري نشي نو یو فیصله وکړه او خپل چې د هغه څومره رعایه نو هغوی ته وی چې خشاک را جمع کې ابراهیم علیه السلام په اور باندې سوځو او خلکم دا مشوره ورکوله ځکه هغوی وی چې زموږ معبودان یې مات کړي دي نو زموږ زړونه یې سوځولي دي نو په اور باندې دې سوځول پکار دي او شیطان هم د انسان په شکل کې راغلی او هغه هم دا مشوره ورکړه چې اور ته یې وغورځوې نو د نمرود په وینا باندې د هغې علاقې چې څومره خلک و که سړي و که ښځې وې یو میاشتې خشاک را جمع کړ بابل ښار کې یو میاشت کې خشاک را جمع شو او بیا هغې ته اور ورته کړ هغې دومره غرغنډې والې چې کتابونه لیکي چې د هغې د پاسه به یو مارغه تېرېده نو هغه به سوځېده هغه به پکې را پرېوته
نو چې کله دا اور دومره تیز شو نمرود ځان له یو محل جوړ کړی چې زه به د دې نه تماشه کوم وی د اور ته وروغورځوې خلکو ورته وی د دې اور خو دومره تود دی چې دې ته موږ ورنږدې کېدی نه شو دی به ورته موږ څنګه غورځوو شیطان د انسان په شکل کې ابلیس راغی او د منجنیق چل یې ورته وښو چې یو ټال به جوړ کې دی به په هغې باندې کېنوې او هغې له به دیکه ورکې چې هغه ټال د هغې اور دی منځ ته وررسېږي نو پړی به کټ کې دی به پخپله ورپروزي نو هغه منجنیق او هغه ټال باندې ابراهیم علیه السلام کېنو اور ته یې غورځو ټولو پرشتو الله ته پر یاد او زاری شروع کړه چې یا الله ته حفاظت وکړه ابراهیم علیه السلام له پرشتې هم راغلی دي موږ ته ووایه کوې چې موږ د امداد وکړو هغې وی نه د کم رب دپاره چې زه اور ته غورځولی شم زما رب ما ویني جبریل امین هم راغی غم ورته وی هغه ته م وایي چې کوم رب دپاره اور ته غورځولی شم هغه ما ویني الله زما مددگار دی او الله به زما حفاظت کوي خیر چې کله ټال اوچته او اور ته غورځو نو ټال نو چلیده پرشتې د رحمت راغلی وی هغه پړی نیولی دوی ډېر زور کو خوځولی نه شو چل ورله نه ورته چې څه چل ورسره وکړو بیا شیطان په انساني شکل کې راغی او وی ښځې راولې چې د هغې ښځو دا سرونه سرتوري هله به ټال اوچتېږي ښځې راوستې سرتور سرې ښځې خو چې د هغوی سرونه سرتورو بس هغه ټال اوچت شو د رحمت پرشتې لاړې ټال اوچت شو او ظالمانو ظلم دا کړی چې د ابراهیم علیه السلام نه جامې مخکې وې ټپړې کټ که ابراهیم علیه السلام د اور په منځ کې ورپرېوت ګوره ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر دی پرشتې د رحمت راغلی د امداد کوي خو چې سرتور سرې ښځې رالې د رحمت پرشتې لاړې پاتې نه شو د دواړو جهانو سردار مبارک له چې ړومبي وخت کې وحی راله او کله ورته الله پیغمبري ورکوله نو حضرت خدیجې رضی الله عنها ورته وی دا تا ته چې څوک راځي نو چې راشي نو ما تا ته چې راښکاره شي ځان نو ما ته ووایه نو کله چې جبریل امین راغی پاک پیغمبر مبارک ته ځان راښکاره که نو د عایشه نه خدیجه رضی الله عنها هغې ته وی دا دی راغی ما ته ښکاري حضرت خدیجه رضی الله عنها سر تور که اوس درته ښکاري اوس راته نه ښکاري او ورته وی که دا شیطان وی نو چې ما سر تر تور کړی نو دا به نه تلې او چې ما سر تور کو دا لاړ نو پته ولګېده چې دا فرشته د شیطان نه دی نو ګوره چې امام الانبیا کور دی پاک پیغمبر مبارک د پیغمبرانو سردار خدیجه رضی الله عنها سلور ښځې په ټولو ښځو کې دا د ټول نه غوره یو پکې خدیجه رضی الله عنها ده د هغې سر تور شو او د هغې ځای نه د رحمت فرشتې دي امام الانبیا موجود دی جبریل امین ځي نو زمونږ او ستاسو ښځې چې په کورونو کې سر تور سرې ګرځي رحمت فرشتې به د کم دی نه راشي بیا وی یاره کور کم بیماری دی کور کم ټینشنونه دی کور کم پریشانی دی مال زیاد تی دولت زیاد تی کور کې خو به خوشحالی علی چې د رحمت پرشتهی کنه د ښځې سر د سر تور دی د لور سر د سر تور دی د خور سر د سر تور دی بالغه د سر سر تور دی د رحمت پرشته کور کې نشته بیمارو ته ټینشنونو او خفګانونو ته ځانو نیسئ او کته وی چې لوپټه په سر ده نو دا د جارجیټ لوپټه د دې زمانې د لوپټو موږ له نومونه هم نه راځي هغه لوپټه چې په هغې کې د زنانه د سر ویښته پکې ښکاري په هغې کې مونځ هم نه کېږي دا لوپټه په نه لوپټه باندې حساب ده
هغه جامې نن سبا زنانه وچولې دي رونو چې د هغې جامو نه لاندې د هغې وجود هم ښکاري مونځ کول هغه خو لویه خبره ده مونځ کېږي نه کېږي حیا کم خوا لاړه نو چې د ښځې سرتور دی د رحمت فرشتې کور ته نه راځي پریشانۍ بیمارۍ تکلیفونه به وي ابراهیم علیه السلام اور کې ور واچو رب العالمین جبریل امین راولیږه ځان سره د جنت نه کمیس راوړ او هغه د جنت کمیس یې ورته ور واچو چې تاسو که ته د دنیا کمیس وښکه الله ورته د جنت کمیس ورچوي اور چې سوزول کوي الله ورته وی سوزول کوه الله قرآن کې فرمایي وقلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراهیم الله وی اور ته وی چې یخشه دومره یخیږم چې د یخوال نه ابراهیم علیه السلام ته تکلیف ورسه معتدل رب العالمین په اور یخ ابراهیم علیه السلام یا وروځي یا سلويخ ورځي یا یوم یاش په دې اور کې پروت دی اور سوځي نه اور په الله پاک ګل گلزار کې اور نه سوځي الله پاک ورته په دې اور کې د خوږو اوبو چینم را زرغونه کړه او رب العالمین ورته د انګورو بوټي هم را زرغون که د هغې انګورو نه انګور خوري او د هغې خوږو اوبو چینې نه اوبه څکي د نمرود لور ده او ورته د بره نه ګوري اواز یې ورله ورکه د اور دی ولې نه سوځوي اوبه د کم ځای نه رالې انګور د کم ځای نه رالل دا چل در سره چا وکه وی دا هغه ذات چې هغه سره شریک نشته زما به حفاظتو کی ما به بچ کی و یاو چی ایمان راوړي هغې وخت کې کلمه د شهادت ویله چې لا اله الا الله ابراهیم خلیل الله دا کلمه ویله وی که زور ته راودانګم ما به نه سوځئ وی تا به هم نه سوځئ ابراهیم علیه السلام هغه ورځې په اور کې تیرې کړې ټولو حیواناتم الله تزاری کولا یو په دې حیواناتو کې یو حیوانو د سورسره دا راغې او د به د اور ته پوکې و چې دا اور تیز شي نو د سورسرې په پوکي باندې اور نه تیزېده خو د الله د پیغمبر چې کوم دشمنو نمرود هغه سره ودرېده دا هغه په مرګتیا کې ودرېده رب العالمین هغه سورسرې هغه له څه سزا الله ورکوي د دواړو جهانو سردار مبارک وایي چې دا سورسري ووینې نو دا وجنې چې په ړومبي ګزار دی مړکه سل نیکۍ به درته میلاویږي او که په دویم ګزار دی مړکه نیکۍ کمې نورونو چې کم کربوړي او سورسرې چې کم اور کې ابراهیم علیه السلام پروتو او پوکي یې ورته والیو نو دا نن چې کم من وجنو دا هغه نه دی هغه پته نه لګي چې کله به خوري شوي دا د هغه زوین وسې کړوسې کودې پردیم نه دی د خاندان دی خو ټول خاندان د هغې کربوړی الله تر قیامته پورې رسوا که چې وینې یې نو دا اوله الله وی په ویشتلو کې ثواب د رسول الله مبارک وی نیکۍ به پې ورکوم ولې د الله د پیغمبر د دشمن د نمرود مرسته مقابله وکړه د هغه مرسته کې ودرېده د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې نو نن هغه خلک چې د علماو په مقابله کې نورو خلکو سره ولاړ دي ته خو څه کوې چې ستا خاندان به هم الله رسوا کړي نن سبا مال زیات دی او دولت زیات دی ولې مال دولت خو زیات دی د قیامت نښه ده او خوشحالۍ نشته ولې نشته خولې هم کنټرول کې نه دي هغه خلک چې د علماو په مقابله کې ولاړ دی نن هغې خلکو سره موت ته ولاړ یو همدا بدیلی رسوا به کور کې به د خوشحالي نه خاندان به د غټ ذلیل او رسوي لیکن زمونږ د خلکو دا زړونه دا د ګناهونو تور کړي دي رسول الله مبارک وایي چې انسان ګناه وکړي د هغې د وجې نه په دې اړه باندې تور داغ پیدا شي بل ګناه وکړي بل داغ پیدا شي بل ګناه وکړي داغ پیدا شي رونو زړه چې تور شي دا د نیکۍ خبرې هسې بیا اوره که دا چاته هم وی سمیږي خلک نه خو د دین مسایل دی موږ به بیانو
سر تندې به دې په دنیا کې هم نه لګي، قبر کې به درته هم پته ولګي، د محشر په میدان کې به درته هم انشاءالله پته لګي. هغې وخت کې به دا سترګې غړې شي د دنیا دا زندگی را تیره که په نخرو، تیره که په نالته، وکه علماو پسې خبرې سپکې مکې مو وایه، ډتې مو وایه چې څه کې هغه وکه، په انشاءالله پته به دنیا کې هم لګي، آخرت کې به دې هم لګي. سپیره او بدقسمته علماو در سره کړي څه دي؟ ډبې در کړی دی، کنځلې درته کړي دي. ته خپل ځان سره سوچ وکړه، زما په دې زړه کې د عالم سره دا بعض دی او دا حسد دی او زه ورپسې خبرې کوم، نن زه په خپله قاضي یم، په خپله جج یم، فیصله کوم، ګورم چې ده ما سره څه بد کړي دي، ولې ورسره زما په دې اړه کې بعض دی، ولې ورسره زما په دې اړه کې کینه ده، ولې ورسره زما په اړه کې حسد دی، ولې ورته سکیم جوړو بد یې را سره څه کړي دي. پولې رانه والې ده، دیوالې رانه نیولې دی، زما په پیسې پورې رالی نه راکوي، یو پړق یې رانه اوښکې دی، کنځلې راته کړي دي، څه وجه ده؟ نو که پرس که مثلا هغه عالم دله ډب نی در کړی، کنځلې درته نی کړی، والې نه پوله پټې درنه نه دي والې، نو بیا ځان ملامته که چې یاره دا خو ټوله ګناه زما ده. الله ته توبه وباسه، ګورې سم شه، ګنې قسم دی بیا به خپې په دې خپل کړو به ستومانې او په دې به خپې، دنیا کې به هم رسوې، آخرت کې به هم ذلیله او رسوې. کوه مونځونه صحیح شو، مونږ در باندې فرض دی، لیکن الله به درنه ردې تپوس کوي. ابراهیم علیه السلام د اور نه راووت، چې د اور نه راووت هغوی وی موږ له بل چل نه راځي، دی خو وجلې نه شو. نمرود ورته وی زما د کلي او د وطن نه وځه. ابراهیم علیه السلام وی ډېره ښه ده، د هغې ځای نه ووت. خپله بیبي ساره هم ورسره یې د تر لورې د ایمان یې پرې راوړی دی. حضرت لوط علیه السلام هغه هم په ایمان راوړی دی، هغه هم ورسره شو. دغې وخت کې لا هغه ته پیغمبري نه ورکړی شوې، راووت د هغې علاقې نه. خورونو چې په یو علاقه کې د الله پیغمبر وي، نو په هغې علاقه باندې د الله پاک رحمتونه، چې په کومه علاقه کې یو دیندار انسان یو عالم هم وي، په هغې علاقه باندې د الله رحمتونه، د هغې خلکو رزق هم پراخی، د هغوی کاروبارونه هم چلیږي چې کومه محله کې یو عالمي. زمونږ د بدرخیلو کندې نو اوس هغه خلک هغه مشران مړه دی، نو چې کله موږ دې ځای ته د مفتي آباد ته کډه راوړه، نو باباجي خو زمونږ مفتي شهزاده صاحب تاسو ته ښه پته وه، نو هغې خلکو به وی چې یاره موږ ته اوس پته ولګېده چې تر څو پورې باباجي په بدرخیلو کندي کې اوسېده، نو زمونږ په کندي کې دشمنۍ نه وې، مصیبتونه پکې نو، خفګانونه پکې نو، رزق هر څه زیاتو. او چې باباجي د دې ځای نه کډه وړېده، نو زمونږ په کاروبارونو، په زمیندارو، په هر څه باندې اثر پرېوت، هر څه باندې اثر پرېوت. نو د الله شان دی چې یو علاقه کې یو دیندار سړی وي، په هغه باندې د الله رحمتونه راورېږي، په هغې ټوله محله باندې به د الله رحمتونه راورېږي، په ټوله محله. امام الانبیا چې مکه مکرمه کې و، خو چې د مکې نه ووت، الله په مکې خلکو باندې قحط راوست. قحط د پیغمبر وجود په یو ځای کې د الله رحمت دی. ابراهیم علیه السلام چې ترې ووت، نمرود خلکو ته وی قتل و قتال شروع کړل، خلک یې یرور وی زمانه زورور څوک شته؟ خلکو ورته وی ابراهیم علیه السلام خو وی چې زما یو رب دی، هغه ډېر زورور دی. لینده او غشې راواغېشته او یې غرب وله وجنم، په هغې لینده کې غشې واچو، اسمان ته یې گزار که، رب العالمین ورله هغه غشې په وینو باندې سور راوغورځو. خلکو ته وی د ابراهیم علیه السلام رب مې هم بېغمه که. کافر او دومره د کفر خطرناک الفاظ، الله ویورېږه اوس په دې سم کم، دومره وخت خو مې در کړی سم نه شوې، یو ماشي ورته الله پوزې ته وردننه که، هغه بره لاړ، هغې به حرکت کو، د هغې نه پور کې ولاړو. په ډاکټرانو باندې علاج کو، په طبیبانو باندې علاج کو، بلکل نه ښه کېده. اخر کې حکیمانو ورته وی چې ځان ته یو کس کېنه او سپلی ورله ورکه، چې کله هم دی حرکت کوي نو دله به په سر ګزار در کوي، د ده حرکت به ولاړي، نو په قلار به
بس خو چې ماشي به حرکت کو د به چغې والي چې غرض به شو هغې سړي به په سپلی و بیا به صحیح شو چې بیا به د چغې کړې هغه به په سپلی و شپه ورځې خوب نو د کسانو به پرې ډیوټي بدلېده را بدلېده په سپلی بیا و څلوېښت ورځې الله ښه په دنیا کې په سپلو باندې و سپېړ یو خوړې خوب یې نو رب العالمین د هغې نه مردار کړ چې اوس ته پته ولګي ابراهیم علیه السلام د هغې ځای نه لاړ مصر ته لاړ روان دی شام ته هلته یو بل بادشاه دی د ظلم جال یې خور کړی دی د هغه نوم سنان دی د مصر بادشاه ته به فرعون وی لکه زمونږ چې خپل بادشاه ته وزیر اعظم او صدر وایو نوم یې سنان و سامی و د سام ابن نوح د نوح علیه السلام د زوی په اولاد کې راته نو هغه ظالم چې چا سره به م خشته ښځه وه خاوند به ورله وجه هغه به یې ترې غشته او کله چا خور به وه یسې به م چاته په واده کوي ما ته به یې واده کي ابراهیم علیه السلام بیبي سارا عمره خوبصورته ښځه بله نه وه هغلته څه وخت کې دوی اوسېدل د هغې د حسن چرچې وې چې یاره دومره خشته ښځه چې غږ یې مه کوه خبره لاړه د بادشاه غوږو ته ورسېده وی رالی راولې ابراهیم علیه السلام په جیل کې واچو او د بادشاه له بوتله ابراهیم علیه السلام ورته وایي که بادشاه درنه تپوس وکړه چې دا دې څوک ته ورته یې دا مې خور ده ځکه ته مسلمانه زه مسلمانان وروڼو خویندې نو هغه توریه وکړه د یو لفظ چې معنا قریبه پرېږدې معنا بعیده یې والې موږ ورته طالبان کې ورته توریه وایي دا جایز ده هغه توریه یې وکړه نو ابراهیم علیه السلام په جیل کې واچو د هغې بادشاه خاص بنګله وه چې کله ورته دا ورنږدې شوه او هغه لاس په غلط خیال باندې راوچت که الله په خپو لاسو باندې شل که خپې لاس یوچ شو پوه شو چې دا ښځه خو څوک نیکه ښځه ده و یاره ما ته دعا وکړه چې ما الله پاک جوړ کې ما ته دعا وکړه چې زه ښه شم تا ته غږ نه کوم تا پرېږدم الله ته یې سوال وکړه الله پاک جوړ که بیا یې وي یاره دا جوړ اتفاقیاتو بیا په غلط لاس باندې په غلطه اراده لاس ور اخوا که الله بیا په خپو لاسو باندې وچ که بیا دې ته وایي ما ته دعا وکړه چې زه جوړ شم تا پرېږدم دې د الله نه سوال وکړه الله پاک بیا سم که بیا وی د اتفاقیاتو بیا لاس ورګوت که بیا الله پاک په لاس خپو باندې شل که لاس پیوت شو وی بس وی ما ته دې ځل دعا وکړه غږ به درته نه کوم وی ته څوک یې وی زما خاوند ابراهیم نوم دی او هغه د الله پیغمبر دی د هغې ځای نه دلته راغلي دلته تا دا اراده وکړه وی ما ته دعا وکړه چې زه ټیک شم نو هغه دوی ورته وکړه هغه جوړ شو وی خاوند ته دې ووایه چې زما په دې وطن کې چې کوم ځای اوسېږي اوسېږه څوک به درته غږ نه کوي او خپله لور بیبي هاجره هغې ورله ورکړه چې دا به ستا خدمتګاره ته د پیغمبر بیبي زه د بادشاه لور به دې خدمت کوي دا ډېره زیاته خوشحاله وه ابراهیم علیه السلام لراله هغه الله ته په مانځه باندې ولاړ دی چې مونځ یې وکړه دې ورته قصه شروع کړه چې الله د هغې ظالم د چال نه بچ کړم هغه ورته وایي مار څه په خپلو سترګو لیدل ابراهیم علیه السلام ته هر څه الله داسې ښکاره کړل لکه یو شیشه کې چې اخوا هر څه ښکاري داسې ورته ښکارېدل ولې ځکه الله به د بیبي سارا دا د دغې بادشاه د چال نه بچ کوي نو که چاته هم وی هم بړه کې شبهې وي پرېږده چې په خپلو سترګو وویني چې الله یې حفاظت کړی دی چې بلکل شکي نه هغه وی مار څه ولیدل وی سړیه دا لور یې م راله راکړه دا به ستا خدمت کوي څه موده چې تېره شوه نو دا ورته وی سړیه زما ستا بچي نشته دا ماله بادشاه د خدمت دپاره راکړې ده تا ته یې په نکاح کومه ابراهیم علیه السلام ته یې په نکاح کړه بچی یې نو الله ته یې سوال وکړه رب هب لی من الصالحین الله دینداره بچی راله راکړه الله ورله بچی ورکړه نوم یې ورله کېښود اسماعیل